د کابل ښاروالۍ له لورې د قلعه زمان خان په شنه سیمه کې یو سړک چې شاوخوا 1060 متره اوږدوالی لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او ورسره تر ډیره بریده د دغې سیمې د خلکو ستونزې حل شوې. دا سړک چې دا په مجموع کې 1060 متر طول لري چې 3 کوڅه کې ده. د کوڅه ده چې تقریبا 4 متره او 15 سانتي د اوسط په دور سور ده. د کیفیت له نګاه نه که زه درته ووایم چې دا کیفیت سړک د هر اړخ نه چې الحمدلله ښه په کیفیت ښه په ستاندر سره شکل سره تطبیق شوی ده ځکه چې دلته هر مواد چې استفاده شوی ده مخکې له دې نه چې استفاده شي اول لابراتوار کې هغه چک شوی ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته نږدې 15,000 کورنۍ ژوند کوي او کله چې دغه سړک پوخ شوی نه و د تګ راتګ پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ و چې اوس د دې سړک په جوړېدو سره یې یادې ستونزې حل شوې دي او خلک په ډاډه زړه کولی شي تګ راتګ وکړي. سابق کې سړک خامه بود در فصل زمستان پخوا چې کله دغه سړک خام و د ژمي په موسم کې خو په هیڅ ډول دلته تګ راتګ نه کېده. په پسرلي کې بیا دوړې زیاتې وي او دغه ټول کورونه ډیر ورسره په تکلیف کې ول. اوس له نیکه مرغه دا سړک چې رغول شوی خلکو ته یې ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. قریه بسیار یک قریه کلان و در عین زمان دا یو ډیره لویه او تاریخي سیمه ده او تر 2000 کلونو ډیر دغه سیمه تاریخي مخینه لري او نږدې 15,000 کورنۍ دلته میشتې دي. اوس چې دا سړک رغول شوی موږ ډیر خوښ یو او د دې کار تر ټولو ډیر ښه والی په دې کې و چې شاوخوا 300 کسان زموږ د سیمې په همدې سړک کې په کار بوخت وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لا هم په سیمه کې ډیری د تګ راتګ سړکونه خامه دي او خلک ورسره ډیر په ځور کې دي. دوی زیاتوي چې حکومت باید دغې سیمې ته پاملرنه وکړي او په بېلابېلو برخو کې دلته رغنیزې پروژې پلي کړي. این سړک بسیار خراب بود و به تباقی هم مانده. دا سړک په تیرو کلونو کې ډیر خراب و او لا هم زموږ په سیمه کې ډیر خامه سړکونه پاته دي چې باید جوړ کړل شي. زموږ سیمه ډیره تاریخي ده خو تر اوسه هیڅ راز پاملرنه نه ده ورته شوې. دغه شاوخوا سیمې وګورئ ټول سړکونه یې پاخه دي او زموږ سیمه کې یو سړک هم پوخ نه دی. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت لرې پرتو سیمو په ګډون د افغانستان په نورو لرې پرتو سیمو کې د ولایتونو مرکزونو ته غځېدلي ډیری سړکونه لا هم خامه دي او خلک په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر مرکزي روغتونونو رسوي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.